چارواکو د چین پلازمینه بیجینګ کې چې د کورونا لومړی پیښه پکې په رسمي ډول د تیر کال دسمبر کې ثبت شوی و د خوړو شپږ مارکیټونه وروسته له هغه بند کړل چې د دویمې پرلپسې ورځې لپاره د کورونا نوې پیښې پکې ثبت شوی وي دا په بیجینګ کې له 2 میاشتو وروسته نوې پیښې دي还是会有一点担心的，因为它就زه لږ اندېښمنه یم دا هر څه موږ ته ډېر نږدې پیښ شول稍微有一点点担心。زه لږ اندېښمنه یم خو که موږ له هر څه سره پام وکړو نو کېدای شي چې حالت ډېر خراب نشي. 疫情的那个就防护 چارواکي وایي هغه رستورانونه به څاري چې لدې مارکیټونو یې خواړه اخیستي او هغه پلانونه هم د اوس لپاره درولي چې لمخې غوښتل په بیجینګ کې ښوونځي پر دوشنبه پرانیزي. هند کې هم د تیرونې د اقتصادي ودې لپاره د ټول بندیز له نرمولو وروسته ډېرې نوې پیښې ثبت شوې دي. روغتونونه هم د حالاتو په کابو کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. په جدي پالنه کې هغو ناروغانو ته چې حالات نازک دی ځای نشته. د کورونا وایرس پیښې په وروستیو اونیو کې 2 برابر شوي او لا په ډېرېدو دي. په جنوبي کوریا کې چې له وېروس سره مبارزه بریالي هم و د مخنیوي لارو چارو موده لا هم تر هغه غځول شوی چې په یو ورځ کې د نویو پیښو شمیر له 10 راټیټ شي. تیر میاشت چې په پلازمینه سیول کې ښوونځي پرانستل شول چارواکو د نویو پیښو زیاتېدو ته په کتو ځینې ښوونځي په چټکۍ بېرته وتړل. چارواکي وایي دوی به د پاکۍ او لاس وینځلو لارښوونې لا هم وغځوي. د دې لارښوونې موخه دا ده چې د ویروس د خپرېدو مخنیوي وکړي او ترڅنګ د ښوونځیو او بازارونو د بیرته پرانستو پر مخ خنډونه لرې کړي. او په روسیا کې ویره ده چې ټول بندیز ډیر وختي نرم شوی. دا هېواد په ویروس د اخته شویو کسانو د شمیر لمخې نړۍ کې دریم ځای لري. ټول بندیز تیر اونۍ وروسته ل شپږو اونیو نرم شو. ولسمشر پوتین وایي خلک د سې شنبې په ورځ بیرته کارونو ته تللی شي خو کله چې د خلکو ګڼه ګوڼه ډیره شوه د اخته شویو کسانو شمیر هم په ډیرېدو شو. په مرکزی چین کې لوی مرموزي ناروغي د یو سړي لمړینی اوس 15 میاشتې تیریږي. له هغه راهیسې کورونا وایرس په ټوله نړۍ کې خپور شو. په سلګونه زره خلک مړ کړل او په ټولنه کې چارې بدلې کړې. له چین، هند او روسیې د دې نویو خبرونو را رسیدل به عادي حالت ته د ژوند بیرته ستنېدو هیلې په وبولا وکړي او حکومتونو ته به دا خبرداري ورکړي چې د ټول بندیز وختي نرمول به ښې پایلې ونه لري.